دوستانو نن زه درته یو اپلیکیشن ښیم چې د ویډیو اډیو ډاونلوډ کولو دپاره ډېر دوستانو ماته مسیج او کمنټ کړی وی چې موږ یو ښه اپلیکیشن ته ضرورت لرو چې ویډیو اډیو ډاونلوډ کولی کې زه تاسو ته یو اپلیکیشن ښیم د دې نوم دی سناپ ټوب دلته تاسو ته ښیي تاسو کولی شئ دا په پلی سټور کې نه میلاویږي تاسو کولی شئ دا د ګوګل نه ډاونلوډ کړئ مثلا ولیکئ سناپ ټوب نه یو منټ غلط مو ولیکه سناپ ټوب دا یو دی ګورئ سناپ ټوب پری ډاونلوډ یې کوئ دا انسټال یې کوئ پری دی او دلته تر 4K پورې ویډیو پرې ډاونلوډ انډروډ هر څه پکې کولی شئ دلته تاسو ته اپشن یې ښیي ښه د دې څه ښه والی د دوستانو تاسو کولی شئ مثلا دلته ما سره شته دی زه تاسو ته ښیم اول ښه والی د دې دا ده چې دوستانو تاسو له هر څه نه کولی شئ دې نه ویډیو ډاونلوډ کړئ هر څه مطلب څه مثلا دلته زه راځم ویو ته ووایم دا جمع علامه به ووایم دلته تاسو ګورئ دا زیړ هغه باندې چې ما ټیک مارک کړي دي یعنې دې شیزو نه زه ویډیو راډاونلوډ کوم تاسو ګورئ چې دا ټول شیزونه تاسو کولی شئ هر څه پکې ټیک مارک کړئ د ټولو اپلیکیشنونه ویډیو پکې راډاونلوډ کولی شئ اوس تاسو طریقه ښیم چې په څه طریقه تاسو کولی شئ دې کې ویډیو راډاونلوډ کړئ مثال په تور دا دې کې خپله ویډیوګانې راځي د یوټیوب مختلف ویډیوګانې دې کې راځي خو مثال که تاسو وغواړئ د فیسبوک یا د یوټیوب یا د انسګرام یا د وټساپ نه یا د هر شي نه چې تاسو غواړئ ټویټر نه ویډیو راډاونلوډ کړئ فرض که زه مثال ته ښیم د یوټیوب نه زه ځم یوټیوب ته دا ویډیو دی فرض که زه په دې ویډیو کلیک کوم دلته زیړ علامت راځي دلته که تاسو وینئ زیړ علامت راځي کله کله چې په دې زیړ علامت کلیک وکړئ دلته تاسو ته دوه اپشنه درکوي یو دی اډیو دلته لیکلی بر ورسره موزیک یو دی ویډیو اډیو څلور هغه لري ویډیو چې دی تر 104 MP تر 4K پورې دا لري یعنې تاسو کولی شئ بهترینه ویډیو راډاونلوډ کړئ او یا اډیو ستاسو انټرنیټ پورې اړه دی که انټرنیټ هم کوي ښه کوالټي باندې ویډیو راډاونلوډ کولی شئ او که ضعیف وي نو تاسو کولی شئ که هغه انتخاب کړئ 400 یا 220 داسې انتخاب کړئ اډیو دلته تاسو ته ښیي MP3 دی مثلا هغه MB هم تاسو ته ښیي څومره سایز لري په ویډیو کې هم درته ښیي په اډیو کې هم ښیي لاندې ورسره لیکي مثلا د اولنی چې ده MP3 90,000 او 1.3 MB دی صحیح دی دا چې ټول هر څه کې تاسو ته دا ښیي ښه مثال زه یو شی راډاونلوډ کوم یو اډیو او دلته تاسو ته اعلانات راځي دوستانو دا مشکل نشته دی بیا زه ویډیو راډاونلوډ کوم فول HD کوم صحیح ده دلته که بره تاسو راشئ دلته ګورئ چې ویډیو راډاونلوډ کیږي دواړه راډاونلوډ څومره سپیډ باندې راډاونلوډ شو ولیده دواړه راډاونلوډ شو زه تاسو لږ وښیم یو منټ دوستانو دلته راځي موزیک مثلا دې چې دغه موزیک او ویډیو هغه راډاونلوډ شو کله کلیک پې وکړئ دلته وګوره علامت یې راځي صحیح ده او اډیو چیرته راځي اډیو ویډیو دلته راځي دا ویډیو دلته راله ښه د دې یو هغه دا دی بل دی دوستانو فیسبوک نه مثال یا یوټیوب نه یو چې تاسو ویډیو خوښه شوله غواړئ چې دا ویډیو ټیک ټاک نه هم کولی شئ په هر څه نه یې کولی شئ زه تاسو ته مثال یا ټیک ټاک یا په دې کې زه مثلا دې ځم ټیک ټاک ته دا زما پاڼه ده دوستانو لایک یې کوئ دلته راځئ مثال دې سیټ دې سر ته راځئ دلته مور هغه یا بل شی دلته ډایرکټ راځي دا وګوره دا دلته اپلیکیشن راغی دا هم کولی شئ اډیو راډاونلوډ کړئ او یا ویډیو دلته وګورئ صبر زه هغه ته لاړ شم د دې یو منټ یس اوکې اوس راډاونلوډ شو دلته ښیي تاسو ته دوستانو دا وګورئ دې چې ته راغلی ده ویډیو دا راډاونلوډ شوې ده ښه یو دا ښه والی لري دوستانو یو بل ښه والی دی مثلا فرض کړئ تاسو غواړئ د فیسبوک نه یو ویډیو راډاونلوډ کړئ مثال ځم فیسبوک ته یو ویډیو انتخاب مثلا دا ویډیو یې صحیح ده زه دا وایم
دا ویډیو صحیح ویډیو نه ده، دا ورځ یو بله ویډیو انتخاب کړم چې ډېر جنجالي نه وي. مثال دا ویډیو دې ځای باندې به کلیک وکړئ، صحیح ده، شیر باندې به کلیک وکړئ. مثلا دا شیر شو، شیر باندې چې کلیک وکړو را به شي اخر ته ادر ته دې ځای دا ډایرکټ راغی. دې ځای کولی شئ را ډاونلوډ کړئ. مثال زه اوس یو را ډاونلوډ کوم تاسو ته ښیم. او دوستانو ډېر سپیډ لري. اوس وګوره دا ویډیو چې دی مثلا دلته تاسو ته ښیي سایز یې ډېر وړوکی دی، اډیو هم نه ډاونلوډ کړي ویډیو بعضې ګوره بعضې هغه نه درته ښیي. دا ولې چې دې ویډیو کوالټي چې چا جګه کړې ده دومره صحیح نه دی. صحیح ده، مثلا زه دا وایم را ډاونلوډ کوم، دلته اوس تاسو ته ښیي دا د ویډیو بیا را ډاونلوډ شوله. وینې په یو سیکنډ کې را ډاونلوډ کېږي. دوستانو که چېرته دا ویډیو اوږده شي شاید ټیک ټاک کې ټول رانه شي 3 دقیقې ویډیو راځي، خو تاسو کولی شئ زما د یوټیوب چینل ته لاړ شئ. په پروفایل باندې زما د یوټیوب چینل شته، د هغې نه کولی شئ باقیه ویډیو وګورئ. زیاتره ویډیو زه هلته اچوم بیا. ښه دوستانو، اوس مثال یو ویډیو ده تاسو سره دی. مثال فرض که زه فیسبوک کې یو ویډیو راخلم، بعضې ویډیوګانې نه ډاونلوډ کېږي، علت یې نه پوهېږم څه شی وي، خو بعضې ویډیوګانې نه ډاونلوډ کېږي. فرض کې دا ویډیو ده، دې باندې کلیک وکړئ، دلته راشئ کوپي لینک ووایئ، مثلا کوپي لینک مه ووایئ، بېرته لاړ شئ هغه پروګرام ته. صحیح ده، دلته بره د لینک هغه واچوئ، مثلا دلته واچوئ، پیسټ یې کړئ. یو منټ، ها پیسټ شو، یو منټ سرچ یې واخیسته. ها تاسو ګورئ دوستانو چې هماغه ویډیو راغله. صحیح ده، اوس کوم ځای نه ډاونلوډ کېږي، فرض کړئ دا ویډیو شو نه، یا مثلا دې ځای نه، یو منټ، خو داسې هم کېږي کاپي لینک راوالی، مثال ته واچوئ چې هر لینک هغه لینک زه بیا ته راغی که څه شو، دا یو بیا راوالم. د یوټیوب نه هم داسې کولی شئ، د هر پروګرام نه دا سیستم کولی شئ تاسو یو ویډیو راوالئ او ډاونلوډ یې کړئ. یو منټ که بیا راشي دا، ښه زما خیال دا بیخي سفره کاپي شوې ده، غلطه ما کاپي کړې ده، باید ویډیو کاپي شي، ما ټوله سفره کاپي کړې ده. خو له دې ځای نه تاسو کولی شئ ډایرکټ فیسبوک ته لاړ شئ، که له دې ځای نه فیسبوک کولاو کوئ تاسو کولی شئ ډایرکټ یو ویډیو خپله هغه ته شیر کړئ او د هغې ځای نه کولی شئ ویډیو پرې ډاونلوډ کړئ. مثلا زه تاسو ته یو ویډیو وښیم، دې ځای ته لاړ شم ویډیو ته، یو منټ، ښه دا ویډیو لاندې ګورئ دوستانو، دې باندې کلیک وکړئ، ته وګورئ تاسو ته اډیو ویډیو هر یو آپشن چې کوئ تاسو مثلا یو ویډیو راغه کوئ، مثلا ډایرکټ په 100 سیکنډو کې تاسو وینئ چې را ډاونلوډ شوله. صحیح ده، ښه یو بل ښه ډېر ښایسته پروګرام لري دوستانو. فرض کئ مثال زه دا هر څه ختمومه، یو بل ښه پروګرام چې لري دوستانو هغه دا دی چې کله تاسو کلیک پې وکئ، مثال دا اوس زه غواړم چې یو موزیک واورم، موزیک مثال که یوټیوب کې تاسو دوستانو دا اعلانات پرې راځي، دا مشکل نشته، 3 سیکنډ یې کولی شئ تاسو تیر کړئ، پوه شو. ښه دا لرې شو دوستانو. تاسو فرض کړئ یو موزیک اورئ، نه زه اوس غواړم پښتو غانې اورم، دلته لیکم څه ده پښتو سونګس. ها ډایرکټ پښتو سونګ راغی، دلته لاندې ډاونلوډ هم سره راځي، شیر هم راځي. فرض کړئ زه دا پښتو سونګ کلیک کومه او دا سونګ زه څنګه کومه راوړم یې دلته اچوم قرار داسې دا راکړم، نه یو منټ، یو منټ دوستانو، خو لکه ته کولی شې دا هغه اوس ما 2 ځایه هغه کولاو کړی دلته ریکارډینګ کېږي، خو دا کولی شې او موبایل بند کړه، ځکه اوس موبایل بند کړم ریکارډ بندېږي، نو موبایل کولی شي بند کړي، همداسې کولی شي موزیک واوري، اډیو واوري، هر شی بل شی. صحیح ده، بل دلته دې لاندې چې که تاسو وینئ دوستانو دغه چې کې دلته ورکړل شوي دي مای پایلیست، مای پایل باندې چې ووایه دلته ټولې مختلفې راځي، اډیو ویډیو راځي
او دې ځای کې چې راځه موزیک راځي صرف چې کوم موزیکونه تاسو ډاونلوډ کړي او دې ځای کې چې صرف ویډیو راځي صحیح ده او بیرته چې هم وایي بیرته اصلي صفحې ته راځي فرض کړئ دا موزیک ته زه کلیک کومه زه چې رانیسم قرار دی چې راځم دې ځای کې زه کولی شم اوس دا موبایل بند کړم او ویډیو موزیک واورم ښه دوستانو یو شی په آخر کې درته وایم چې اول کې زما له یاده ووته باید چې درته ویلي مو وایي چې دا اپلیکیشن چې دی په هغه کې کار نه کوي په کمپیوټر په وینډو یا په آیفون موبایل کې نور په هر موبایل یې هوایي سامسونګ اوپو شاومي نه په نوکیا سونرسون هر یو موبایل چې دا پکې کار کوي خو صرف په اپل کې کار نه کوي اپل کې کار نه کوي او وینډو هغه چې هغه کې کار نه کوي بس دوستانو دا ویډیو او هیله ده چې زما چینل سبسکرایب لایک کړئ سره او ویډیو هم که سره خوښه شوي وي حتما یې سره شیر کړئ دوستانو ته ولیږئ او که نور کوم سوال پوښتنه لرئ لاندې کمنټ کې کولی شئ موږ ته ولیکئ او کومې ویډیوګانې غواړئ څنګه که نور ویډیوګانې ښي لاس او چپ لاس ته میلاویږي کولی شئ که نور زموږ ویډیوګانې وګورئ کولی شئ هغه هم وګورئ تر بلې ویډیو هم په الله سپارم